د سپېڅلي خدای تعالی په نامه سلام، وخت مو په خیر. عزتمندو لیدونکو د 12 بجو خبري ټولګې ته ښه راغلاست. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرټکي. له نړۍ سره د اسلامي امارت د تعامل زیاتوالی په کابل کې د ترکیې سفارت شاه دافیر د خپل ماموریت د پیل په مناسبت د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د دوهم سیاسي رئیس ذاکر جلالي سره په یوه غونډه کې کتلي دي. امریکا کې د رحمان الله لکنوال د اعدام احتمال کې زیاتوالی. امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې د رحمان الله لکنوال د قضیې سترې محکمې ته د لیږد او د نوي فدرالي تورونو د ثبتولو سره د هغه د مرګ د سزا احتمال زیات شوی دی. او په نایجیریا کې د امریکا له لوري د داعش په نښه کېدل. بشپړ خبرونه زه یوسف خان لاله یم. په کابل کې د ترکیې سفارت شاه دافیر د خپل ماموریت د پیل په مناسبت د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د دوهم سیاسي رئیس ذاکر جلالي سره په یوه مقدماتي غونډه کې کتلي دي. په کابل کې د ترکیې سفارت اعلان کړی چې په دې غونډه کې دواړو خواو د دوه اړخیزو اړیکو د افغانستان او ترکیې ترمنځ د همکارۍ د پراختیا په لارو چارو بحث کړی دی. امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې د رحمان الله لکنوال د قضیې د سترې محکمې ته د لیږد او د نوي فدرالي تورونو د ثبتولو سره د نوموړي د مرګ د سزا د احتمال زیات شوی دی. رویټرز راپور ورکړی چې اسرائیل د ایران سپاه پاسدارانو د قدس ځواکونو یو قمندان په لبنان کې وژلی دی. راپور کې د قدس ځواکونو د دغه قمندان نوم حسین محمود الجوهري یاد شوی. ویل شوي چې نوموړی د القدس ځواکونو مهم قمندان. د امریکا ولسمشر ډانالډ ټرمپ وایي د امریکا پوځ د نایجیریا په شمال لویدیځ کې د داعش مرکزونه په نښه کړي دي. ټرمپ ادعا کړی چې داعش له کلونو راهیسې عیسویان په نښه کوي او په خبره یې تر دې وړاندې یې دغه ډلې ته خبرداری هم ورکړی و. ټرمپ د عملیات بریالي یاد کړی او زیاته کړې ده چې یوازې امریکا دغه عملیات ترسره کولی شي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ ترکیې هم له داعش سره د همکارۍ په تور دغه هیواد کې د څه باندې 100 کسانو د نیولو خبر ورکړی. د ترکیې د کډوالۍ اداره وایي چې په تیر کال کې له 152,000 څخه ډیر کډوال په هیواد کې د قانوني استوګنې اسنادو نه درلودلو له امله توقیف شوي دي چې افغان کډوال د 42 څخه زیاتو قضیو سره د توقیف شویو بهرنیو اتباعو د لیست په سر کې دي. ادارې زیاته کړې چې د افغان اتباعو وروسته په ترتیب سره د سوریې، ازبکستان، ترکمنستان او ایران څخه کډوال په ترکیه کې د بندیانو تر ټولو لوی شمیر جوړوي. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر وایي چې د افغانستان اسلامي امارت د هغو صنعتکارانو لپاره چې په هیواد کې د سړو خونو په جوړولو کې پانګونه کوي د 5 کلونو لپاره د مالیې معافیت په پام کې نیولی دی. ښاغلی برادر په هرات کې د څو برېښنایي پروژو د پرانیستو په مراسمو کې په خپله وینا کې زیاته کړې چې د برېښنا شرکت مکلف دی چې په هر حالت کې د دې صنعتکارانو لپاره اړینه برېښنا چمتو کړي. په هیواد کې د اسلامي امارت د اقتصادي پروګرامونو د پراختیا په لړ کې د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر په هرات ولایت کې د برېښنا د پروژو د پرانیستي په مراسمو کې وویل اسلامي امارت افغانستان هغو صنعتکارانو ته چې د سړو خونو د جوړولو په برخه کې پانګونه کوي د 5 کلونو لپاره د مالیاتو معافیت په پام کې نیولی دی. ملي عاید به زیات او په ټوله کې به د هیواد په اقتصادي وده کې د پام وړ رول ولوبوي. وارداتي برېښناوې ستونزې لري او د اسعارو د خروج باعث ګرځي. نو د یادو پروژو په بشپړېدو سره به په کورنیو باثباته برېښنا برابره شي او د نورو له محتاجۍ به خلاص شو انشاءالله تعالی. د نوموړي زیاته کړه د وارداتي برېښنا د ستونزې له امله د هیواد ډیری اسعار بهر ته وځي. له همدې امله د برېښنا شرکت مکلف دی چې په هر ډول شرایطو کې د هیواد د صنعتکارانو لپاره اړینه برېښنا برابره کړي. په دې پروژو کې د شاوخوا 3 میلیارد افغانیو په ارزښت د هرات ولایت د 8 میګاوولټ امپیر په ظرفیت د پل هاشمي برېښنا کوټ جوړول
او د 126 میګاولټه امپیر په ظرفیت د 24 بي پراختیایي او نور الجهات برېښنا کوټ. په همدې حال کې د برېښنا شرکت رئیس عبدالباري عمر په دې مراسمو کې وویل له ترکمنستان لوري سره د ټاپ پروژې د عملي کېدو لپاره خبرې اترې پرمختګ لري. نوموړي ټینګار وکړ چې د ترکمنستان له پلاوي سره د خبرو بهیر په منظم ډول روان دی او هڅه کېږي چې په نږدې راتلونکي کې د دواړو لورو ترمنځ تړون لاسلیک کړي او د دې پروژې عملي چارې پیل شي. در سبستیشن نور الجهاد هم توسعه را به میان میاریم. این 3 سبستیشن بعداً که امروز 2 پروژه دیگه، یک پروژه دیگه که افتتاح میشه اتصال این 3 سبستیشن است با هم دیگر. این سبستیشن ها تقریبا به اندازه 65 کیلومتر بالای 220 کیلوولت که نور الجهاد با سبستیشن پل هاشمی وصل میشه، بعدا پل هاشمی با سبستیشن شهدای 24 خود وصل میشه. دا په داسې حال کې ده چې د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال نن هم د هرات ولایت په صنعتي پارکونو کې د یوې المونیمي قوطي جوړونکې فابریکې د بنسټ ډبره کېښوده او ویل دا په افغانستان کې د المونیمي قوطي تولید لومړی فابریکه ده چې د 120 میلیونو ډالرو په پانګونې سره به جوړه شي. د خبرونو دوام ته ښه راغلاست. الجزیرې راپور ورکړی چې د ترکیې امنیتي ځواکونو پرون په ټول هیواد کې په بېلابېلو عملیاتو کې د داعش 115 شکمن غړي نیولي دي. دا کسان د نوي کال د لمانځلو پر مهال د بریدونو په پلانونو د جوړولو بوخت وو. د راپور له مخې امنیتي ځواکونو د چاپو په جریان کې وسلې، مهمات او ګڼ شمېر مهم اسناد ترلاسه کړي دي. چارواکي لا هم د 22 نورو شکمنو کسانو په لټه کې دي چې ګمان کېږي له دې ډلې سره تړاو لري. ترکي چارواکو ویلي چې نیول شوي کسان له هیواده بهر د داعش غړو سره په تماس کې وو. د تاجکستان چارواکو ویلي چې د دې هیواد سرحدي ځواکونه له هغو وسلوالو سره په نښتو کې ښکېل شوي چې له افغانستان سره له پولې د دې هیواد د ختلان ولایت له لارې درنه شوي وو. د تاجکستان د ملي امنیت کمیټې ویلي په دې نښتو کې 3 وسلوال وژل شوي او 2 د دې هیواد سرتیري وژل شوي. د دې کمیټې زیاته کړې چې د عملیات په ترڅ کې وسلې او مهمات هم ضبط شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې تېرې 2 میاشتې په موده کې له افغانستان سره په پوله کې پر تاجکستان درېیم برید دی چې په تېرو بریدونو کې د چین وګړي موخه ګرځول شوي وو. افغانستان له دې وړاندې تاجکستان ته ډاډ ورکړی و چې د سرحدي امنیت د پیاوړتیا لپاره چمتو دی او دې ته هم چمتو دی چې د ګډې پلټنې لپاره پلټنې ترسره کړي. په وار وار افغان چارواکو نړۍ ته په تېرو ګاونډیو ته ډاډ ورکړی چې هیڅ وخت به افغان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد ونه کارول شي. د کورنیو چارو وزیر خلیفه سراج الدین حقانی وایي چې د اسلامي امارت مشرتابه او چارواکي د خلکو د اندېښنو د پای ته رسولو په هیواد کې د اوسنیو ننګونو د حل لپاره د معقول حل لارو موندلو لپاره کار کوي. ښاغلي حقانی روښانه کړی چې اسلامي امارت نه غواړي چې د نړۍ هیوادونه افغانستان او خلکو ته د ګواښ، ستونزې او ناامنۍ په سترګه وګوري. نوموړي د افغانستان د خاورې د امنیت په اړه د دوحې د تړون ژمنو ته د اسلامي امارت د ژمنتیا ته هم اشاره کړې. ویلي دي چې اسلامي امارت د هر ډول تیري ځواب ورکولو توان لري. هغه بوټان چې له یوې روزنیزې دورې وروسته د امنیت خوندي کېدو په ډګر کې د چمتووالي د اعلان لپاره پر ځمکه وهل کېږي. اسلامي امارت هیواد خلکو ته خدمتګار یم. د پولیسو اکاډمۍ د 891 تنو تازه فارغ شوو سرتیرو د فراغت مراسم د اسلامي امارت د لوړپوړو چارواکو په حضور کې په کابل کې ترسره کړل. د کورنیو چارو محترم وزیر الحاج خلیفه سراج الدین په دې مراسمو کې د کورنیو چارو وزیر خلیفه سراج الدین حقانی وویل د اسلامي امارت رهبر او د حکومت نور مسؤلین د هیواد د اوسنیو ننګونو د حل لپاره د معقولو لارو په لټه کې دي او هڅه کوي د خلکو اندېښنو ته د پای ټکی کېږدي. د کورنیو چارو وزیر د امنیتي ځواکونو او ولس ترمنځ د یووالي پر ارزښت ټینګار وکړ او ویل اسلامي امارت نه غواړي چې نړۍ افغانستان ته د ګواښ، ستونزې او ناامنۍ په سترګه وګوري. د مشکل د حل کولو لپاره د موږ جناب مشر علي قدر امیر مین صاحب حفظه الله تعالی او رئیس الوزرا صاحب حفظه الله تعالی او مشرانو دته متوجه دي چې اوسنۍ ستونزې چې کومې جوړې شوې دي د هغو ستونزې لپاره یو معقول حل، یو تګلاره، یو طریقه داسې جوړه شي چې موږ د دنیا سره په آینده په داسې یوه غلط فهمۍ کې ونه لویږو چې افغانستان د خلکو لپاره په نظر کې یو د تهدید او د
بې امنیتۍ او د ستونزې په نظر بیا ورته وګوري. نوموړي د خپلو خبرو په بله برخه کې زیاته کړه چې د هېواد شته ستونزې د حل لپاره د خبرو اترو دروازه له هر لوري سره پرانیستې ده او اسلامي امارات هڅه کوي بې باوري له منځه یوسي. هغه د امنیتي ځواکونو د ټینګې ارادې یادونه هم وکړه. ویل اسلامي امارات د دوحې تړون ته ژمن دی، په ځانګړي ډول دې ته چې د افغانستان خاوره به د نورو هیوادونو پر ضد ونه کارول شي. امریکا او جامعه ناټو خبره تم کېنستل، هلته چې کوم تعهد مو وکړو، کوم توافق مو وکړو په دې باندې چې آینده دپاره به افغانستان د چا دپاره تهدید نه وي، په د خپله ژمنه وعده باندې به موږ کوشش کوو چې د خپله ژمنه وعده موږ په عمل کې راولو. دا وعده هم چې کړې ده د هغه وعدې په نتیجه کې دا شته ستونزې په افغانستان کې چې کوم دي دغه دپاره د خبره دروازې باندې نه دي. موږ په دې لګیا یو چې په یو معقوله طریقه باندې دغه بې اعتمادي، غلط فهمي چې هر چا سره وي، موږ انشاءالله په معقوله طریقه دا مشکل ورسره حل کړو، په مشروعه طریقه ورسره حل کړو. په همدې حال کې د کورنیو چارو وزارت اداري معین رحمت الله نجیب وویل اسلامي امارات د یو منظم حکومت او پیاوړي نظامي ځواکونو د جوړولو په هڅه کې دی ترڅو د سیاست، اقتصاد او امنیت په ډګرونو کې بې ساری ووسي. نو مطمئن اوسئ اسلامي امارت دې ته متحد ده چې داسې یو منظم پولیس او منظم حکومت جوړ کړي چې هغه په اقتصادي ډګر کې، په سیاسي ډګر کې، په امنیتي ډګر کې بې مثاله وي. په دې مراسمو کې د پولیسو اکاډمۍ تازه فارغ شوو سرتېرو د خپلو مسلکي زده کړو او پوځي وړتیاو په ښودلو سره وویل چې دوی وتوانېدل په 4 کلونو کې مسلکي زده کړې بشپړې کړي او اوس د هېواد وګړو د امنیت د تامین لپاره بشپړ چمتو دي. انشاءالله آماده خدمت برای وطن عزیز ما افغانستان، بر مردم عزیز ما و در سر تا سر افغانستان، در هر گوشه و کنار افغانستان که باشه ما آماده خدمت هستیم برشون. د پولیسو اکاډمۍ د 14مې دورې د فراغت په مراسمو کې په ټولیز ډول 891 تنه د لیسانس په کچه او په 5 تخصصي څانګو امنیتي، جنایي، لوجستیک، زندانونو او ترافیک کې فارغ شول. د کار او ټولنیزو چارو وزیر عبدالمنان عمري په افغانستان کې د ایران له سفیر علیرضا بیګدري سره کتلي او د دوه اړخیزو کاري همکارۍ او پراختیا، هغه هېواد ته د افغان کارګرانو قانوني لیږلو، د کاري ځواک ښه تنظیم، د ګډې همکارۍ پراختیا او په تیره د افغان کډوالو د وضعیت بیاکتنې په اړه خبرې کړې دي. په دې کتنه کې ښاغلي بیګدري د کار او ټولنیزو چارو وزیر ته رسمي بلنه ورکړې چې ایران ته رسمي سفر وکړي ترڅو د دواړو هېوادونو ترمنځ سوداګریزې همکارۍ د پراختیا او پیاوړتیا لپاره ساحې وپلټي. عزتمند اوریدونکو، د 12 بجو خبري ټولګه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا کتو په الله پاک مو سپارم. ښه وخت، ښې شېبې، ښې چارې.